بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا په هیله مو. دغه ګلالي ماشومان به تاسې وړاندې لیدلي وي. موږ یو ځل دلته مخکې راغلي وو، په هغه وخت کې د دوی مشکلات په حساب غم یې تازه و. زه یې په لنډه کې وایم چې د دوی ماشومانو کم پلار چې و هغې زرنج چلوه، غریبي یې کوله، مزدوري به یې کوله. د دغه زرنج په سر هغه ورک شو تقریبا 50 ورځې که نه، یو کم 50 ورځو کې د هغې مړی په داسې حالت کې پیدا کېږي چې هغه یې په بوجۍ کې اچولی و. څنګه په لنډه کې د دغې مورکۍ نه قصه ورو مور هغه قصه څنګه یو وه؟ کم 50 ورځو کې پیدا شو، په یو کور کې ښخ کړی و، په بوجۍ کې اچولی و، په کور کې ښخ کړی. دا 50 ورځې په کور کې ښخ و. بیا د حکومت خلکو را پیدا کړ، جسد یې موږ ته راکړ، ښخ هم کړ. د هغې په ژوند او اوس وخت کې چې کله هغه ژوندی و او د اوس وخت کې په ژوند کې د کوم تغییرات راغلي مورې؟ په ژوند کې دغه تغییرات وروره هر شي ته مشکل لرو. نو دغه مشر زوی د زما او کلن چپلکو ته اړتیا لرو، مکتب ته دغه ته ځي، چپلکو ته، قلم ته، کتابچې ته، نور روغ ته، رنځور ته چې نشته دا نو څنګه به یې کوو؟ اوس اول سم کې دا هر شي ته ضرورت لري. که نن ورځ دا موږ یو غریبي ته وباسو، وړکی ته کولی هم نشي، او بس مکتب نه هم پاتې کېږي او تعلیم نه هم پاتې کېږي او چاره هم نشته ده. موږ څه وکړو؟ بل سرپرست هم نه لرو، بل کاروالا هم نه لرو چې موږ یو شی موږ ته را پیدا کړي، د ورځې خرچې موږ ته راوړي او دا موږ په یو مکتب کې واچوي او په سبق کې واچوي. ته خو خپله مریضه یې که زه نه؟ خپله مریض یم، خپله هم تکلیف لرم، بس وروره زلټکان هم پیدا کړی یم او قلبي هم لرم، دا هوسپیټل هم زه ښه نه یم. بس تاسې دوستانو نه او ورونو نه دغه همکاري غواړو نو چې تاسو زما دا زمن غټېږي، بس تاسو نه زه مرسته ما سره وکوئ. نو څه وکړو؟ نو معلومداره ده یعنې حق دې په همدغه موږ او په هېوادوالو په افغانانو دی، ځکه باید یو بل ته سړی لاس ورکړي. دغه مداره سړی و، سپین ږیری سړی و، ګټلې موږ خوړلې، نه ښه لیدلي نه بد لیدلي، که ډېره ګټله که لږه ګټله، موږ خپل قناعت پرې کړی، خپل پرده پرې روانه کړې ده. اوس په دې شرایطو کې بس هر شي ته حیران یو. نو یو ورقطۍ په 10 روپۍ ورکړي، هغه هم زما دا زوی نشي ګټلی، هغه ته هم موږ حیران یو. نور ته وي ته حیران یو، هر شی مشکل ته حیران یو. نو نشته ده. نو څه وکړو؟ روژې در باندې څنګه تېرېږي؟ روژې وروره تېرېږي، پیل ده. نو بس مخکې یو کومک موږ سره شوی و، دغه اول سروک یو 15,000 روپۍ کومک موږ سره شوی و، موږ راوړی وې که نه؟ تاسې راوړی، همغه هم بس دغه ځای وچلوله، هم خوړله، څه روغ رنځور شو، څه مو خوړله، څه دا کور کلی، بس یو لاس کې موږ ته تېرېږي، خدای تېروي. نو نور کوم گنجایش نه لرو. نو یعنې کوم عاید خو نه دی پیدا کړی که نه چې کوم فرض مثال تا ته میاشتنۍ پیسې راشي یا بل یا بل؟ نه کوم کار شته. حکومت هم موږ ورته ویل چې یو کتابچه به موږ ته را جوړه کړي، وایي دا غلو مړ کړی ده، دا وایي په هغه کې نه راځي شهیدانو کې چې دا تاسو ته موږ کتابچه جوړه کړو، دا وایي نه کېږي تا ته کتابچه جوړه. دې ته مورکۍ څه پلان لرئ؟ زرنج لا خو پاتې شو، صاحب یې پلان وروره چې اوس هلک وړکی ده، نو چې لاس هم وچلېږي، خو ولاړه به او سامان یې ټول نشته ده ښکلی ده. زه دا خبرې ډېرې نه اوږدوم مورکۍ. دغه حالتونه کوم چې د رورک دغه جیب دی، دغه کالي دي، دا خپله هر څه بیانوي، یعنې نور د دې نه اضافه د دې خورکۍ صادر مې وګورئ سوری دی، د دې نه اضافه نور د ضروري نه چې زه تا نه ستا مشکلات واورم، دا هغه څه دي چې روښانه دي. د هغې نه وروسته چې یو ماشوم یتیمېږي، ګاونډیانو ورکړي دي، ورته اخیستي تن کېږي چې یو ماشوم یتیمېږي، د هغې بیا دغه حال کې دی که به موږ زه تا نه مورکۍ نور څه پوښتنه کوم. یو څه اندازه مرسته ورسره ده مورې. اوړه دي، دال دی، پوډر دی، سیمیان دی، غوړي دي، وریجې دي، مختلف مربا او اچارونه دي، لوبیا دي، بوره ده، دال دی، بل رقم دال دی، بل رقم شی دال ورته وایي، نومونه یې فرق کوي، شوده دي، دال دی، مربا ده او اچار ده او شربت ده، چای ده، بل رقم مربا ده، خرما ده، ملایي ده، شامپو ده، مختلف دغه شیونه دي مورکۍ، تر مکروني پورې او تر صابونه پورې او چای پورې او تر مالګه او دغه شیونه، شامپو او تر څنګ د دې مورکۍ دا به ستاسې د روژې دپاره شي.
دغه پیسې مورکۍ که ستا مریضي پیدا کېږي ماشوم ته د ضرورت کېږي یو څه شي ته د ضرورت کېږي چې هغه موږ په هغه وخت کې که رسیدګي ونشو کولی نو د دې نه به ته استفاده کوې دا واله مورکۍ 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 8500 هغه د چا چې د مورکۍ هغې ته دعا کوه او ټولو مسلمانانو در سره دعاګانې کوه خدای دې خیرات قبول کړي خدای دې ژوندی لري خدای دې ایماندار لري خوشحاله اوسه وروره که ستا خو بچیانې په کار بس په کار دی ولې به په کار دی ورته وایي قلم کتابچه از مکتب وایم وروره مکتب کې دی دا مورې اول سم کې ده اول سم کې دی نور دې کور کې څوک مکتب کې دی دا جلیم ده دام ده ته خورکۍ څوم صنف کې اول سم کې دي دواړه درې واړه صنفیان خو نستی صنفیان یو صنف کې که نه دا دي هلکانو جنکۍ او دا زوی مې ګوره تکلیف لري بیچاره دا په ګرده کې تیږه لري نشته گنجایش نو چې دا اوس عملیات کوي یا ورته شی وکړه ګوره سترګې چپې دي غم بختې درد نه پی باندې هغه راځي د غریبۍ حساب نه څنګه یې ښې بس زه چې بل دفعه راتلم دوی ته به قلمونه او کتابچې هغه په ما صحیح دی خوشحاله اوسئ مورې ښه وخت ولرئ خدای دې زموږ او ستاسو ټولو صوب وسیله ساز شي مننه هیله کوم